كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق محيط بالكافرين. دی او لفظ پکې راغی. موږ مخکې ویلو چې دا دواړه مثالونه د منافقانو دي، او چې د منافقانو دي دا مخکې د منافق مثال دی او دا وروسته د منافق مثال دی. نو دا او پکې د تخییر د پاره دی. تخییر معنی اختیار. ستا خوخه دا کدا مثال د منافق بیانې او کدا بل مثال د منافق بیانې، خوخه ستا د اختیار ستا دی. د ځان په کولو د پاره یا د خپل مخاطب د پویولو د پاره کړم به مثال بیانې هم ستا خوخه دا، او کدوې مثال بیانې هم ستا خوخه دا، او د تخییر د پاره. دویم نمبر دا چې موږ ویل چې نه دا منافق په دوه قسمه دی. یو منافق هغه دی چې هغه مرتد شي بیرته، یو هغه منافق دی چې هغه مرتد نشو او په خپل حال باندې د مرګ پورې دی. نو بیا وی او د تنویع د پاره دی. یو نوع د منافقانو ذکر شولا، اوس بل نوع دا راجح دا چې دلته دا او چې دی دا وی په معنا د وو باندې دی. وو څه مطلب؟ و او نه اختیار د پاره دی نه د تنویع د پاره دی، بلکې او د وو په معنا باندې دی. او دا حروف یو د بل په معنا باندې راضی په کثرت کې په جبع عربی کې، لکه قران مجید کې راضی ولا تطع منهم آثما او کفورا، ولا تطع منهم آثما او کفورا. د دوی مد ګناګار منا او مد ناشکر منا. نو آثما وکفورا دی علماء وی الت او د وو په معنا دی، او د وو په معنا باندې شو. دا درې ونه خبرې په علماء کړې دي. او کسویب من السما ته ګورا. اول د یو لفظ وضاحت کوما. سویب سویب ویل کېږي باران ته. سویب خو هر یو باران ته نه وایي، ځکه باران ته په عربی کې مطور وایي. مطور مطر په عربی کې ورته وایي. سویب هغه باران ته وایي چې دې غټ غټ ساس کی، غټ غټ ساس کی تیز باران ته ویل کېږي. دا د منافق اعتقادي مثال بیانوي. وس من السماء سما ویل کېږي برته، لکه تفسیر قرطبي کې امام قرطبي كل ما علاك فاظلك فهو سماء. کم شی چې ستاسو د پاسه دی پتا باندې سایه کړی دا دغه ته سما ویل کېږي. نو د چتم په دې معنی باندې سما وي. دا خبره یاد کړه چې باران د اسمان نه وریږي، بلکې باران د ورځ نه وریږي. او دا القرآن يفسر بعضه بعضا. دا قرآن نه ثابت ده چې الله تعالی فرمایي زه د دې سمندر نه ابي بخارات والما او برلال شي هواګانې راولېږي، هغه بر ویسي، داغه نه بعد پاغي کې الله تعالی اوبو نه نباسي، او په دې ورېزو دا ورېز الله تعالی یو طرف ته بل طرف ته هواګانو په ذریعہ باندې ویسي. فتر الودق يخرج من خلاله. تو باران ته ګوري د دې مینز نه راوځي. ګوره فتر الودق يخرج من خلاله، د مینز د ورېز نه راوړيږي. او دا الله چې باران د ورېز نه کیږي. نو سمان مراد ورېز ده. بلای فيه ظلمات. ظلمات جمع د ظلمتون د تیرو ته ویل کیږي. دلته د تیرو نه مراد څه ده؟ نو په قران کې ذکر د کفر ده، ذکر د شرک ده، ذکر د منافقت ده، د مجوسیت ده، د يهودیت ده، د عیسائیت ده. دا قسمه قسم ازمونه پکې ذکر دي، د ډلو ذکر پکې ده. نو د دې ظلمات نه مراد دغه د کفر او د شرک او د طغیان او د تی مراد دي. دا تیری دي د مزان سره ساتي. رعد په یو حدیث کې راځي، قرآن کې راغلي سورۃ رعد کې یسبح الرعد بحمده والملائکه من خیفته. یا ترمذی کی حدیث ته چې دا رعد یو فرشته ده، الله تعالی دا په وریځو باندې مسلط کړی دا، او د سره یو چابکی او دا پی وਹੀ او دا غلس کوي او دا بریخ کوي. رعد فرشتي هم نم ده. او دلته د رعد نه مراد څه ده؟ د رعد نه مراد ګړګړ ده، ګړزار ته مراد ده، او یعنی ګړګړزاري ته ویل کېږي. نو په قران مجید کې مراد شته. لکه سړي پکې د دې اصول کې موږ خبره کړې و د هر صورت مخ کې اته اصطلاحات ثمانیه. په هغه کې موږ چې کله به زواجر وي، رټنا زورنا، کله به تخویف وي، تخویف دنیوي او تخویف اخروی. نو دا رعد نه مراد یا او د اخرت. برق بریخ ته ویل کېږي. قران کې بریخ شته. بریخ په کسره دلایل. کم دلایل په ایمانیات باندې، په ایمان باندې دلایل، د الله په وجود باندې دلایل، په آخرت او دارنګي په مرګ او په دې دلایل. نو قران کې دا دلایل موجود دي. نو دا شو یجعلون اصوابهم فی اذانهم من الصواعق. صواعق جمع د صواعقتون دا، صواعقت تندر ته ویل کېږي. اوس ګوره دیتا مونږ ویل دا دوی مثال هم د منافقانو دی. یو قول خو علماء دا کړو چې دا مخکې مثال د متحیر دی او دا مثال د يرندو کې دی. یا دویم دا چې اول مثال د منافق عملی دی او دا د منافق اعتقادي دی. دا د منافق د یری مثال دی. د مثال اول زه حاصل وېما
دې مثال حاصل داسې دی یو سړی دی او هغه د شپې وته بهر چرته په ځنګل کې روان دی په یو دشته کې روان دی بیابان کې روان دی لار ته ورکه شوله او دا په دې تکل کې دی چې سوء کم راشي او رڼا وسره یو ما ته لار راوښي او د خپل مقام ته ورسېږم خپل منزل ته ورسېږم نو په دې ټیم کې باران راخکی شي باران چې راخکی شي یخنی هم کېږي او په باران کې خو نورم تیاره ده نو شپم ده تیارم ده ځنګل دی دشته ده هر طرف ته تیارې دي دا په ځای باندې ولاړ دی په ځای باندې یو طرف ته هم نشي تللی بل طرف ته هم نشي تللی ویریږي ډېر زیات د شپې هم ګیر شي په ځنګل کې هم ګیر شي په باران کې هم ګیر شي یوازې مې هر طرف نه یره ده در منافق د یری مثال دی منافق به ټول عمر دقسې یریږي ټول عمر به یریږي کله به د دې نه یریږي چې اسې نو زما په باره کې آیت نازل نشي پیغمبر ته پته ونه لګي دا به مو سره یری وي که زه په ناحقه یم او زه مړ شم نو څه به کومه زه به جنت ته لاړ شم که لاړ به نه شمه یا منافق شکی وي زما دپاره به جنت وي که جهنم وي یا جنت او جهنم شته او که نشته په دې کې کنفیوز دی نو دا چې په دې ځنګل کې سړی روان دی په دې دوران کې د چونکې باران ورېږي نو په دې باران کې یو تکې تورې ترې دې نه مېرېږي بل دا چې رعد پکې دی ګړ ګړ دی نو ګړ ګړ شو او بیا په دې درو کې په دې خړونو کې د دې ګړ ګړ اواز ډېر زیات تیز وي دا مېرېږي چې هسې نه دا غوږونه مې خراب شي او بل برق بریښ دی ډېر تیز بریښ دی نو په دې تیز بریښ کې دا مېرېږي چې د سترګو د رڼا مې چېرته ختمه نه شي د سترګو هم خیال ساتي د غوږونو هم خیال ساتي د زړه هم خیال ساتي د ځان هم خیال ساتي چېرته زمري مې ونه خوري چېرته ګیدړان مې مات نه کړي دا ټول یره یره ده او بیا چې ډېر یریږي نو یجعلون اصوابعهم فی اذان من الصواعق حذر الموت چې کله دا ګړ ګړ ډېر زیات شي دا ګوتې راوالي په دې خپل غوږونو کې ږدي دې وجه نه هسې نه چې چېرته دا ګړ ګړ ډېر تیز شي او یو تندر را پریوزي د تندر د زور د وجه نه زما د غوږ د پرده ونه شلېږي یا ما ته هارټ اټیک چېرته ونه شي دا زما د غوږ باندې د اواز به راځي او دا ګوتې مې نه یې ورکړي نو زما زړه چېرته ونه چوي دا په دې یره یره کې دی والله محیط بالکافرین اوس راځو اوس د منافق سره لګو چې د منافق سره به څنګه لګي منافق سره به داسې لګي اول خو وګوره چې الله تعالی د قرآن تشبیه د باران سره ورکړله د قرآن تشبیه د باران سره ورکړله ځکه هر په تشبیه په مشبه به باندې داخليږي قرآن باران څنګه دی باران د بره نه راوړېږي قرآن هم د بره نه راځي بل باران په ځمکه باندې کېږي قرآن په زړه باندې رانازلېږي بل کله چې باران وشي د ځمکې نه شینکي راخېږي قرآن چې په زړه باندې ولګي نو زړه باندې هم اثر کېږي په زړه باندې هم اثر کېږي دې سره باران چې کله کېږي نو په دې کې د ځمکې احیا کېږي ځمکې په ژوندی کېږي او په قرآن باندې د زړه احیا کېږي زړه په دې ژوندی کېږي نو دا د سویب معنا شوله باران وي د بره نه ورېږي فيه ظلمات قرآن د بره نه روان دی فيه ظلمات په دې کې تیری دي یعنی په قرآن کې د کفر ذکر دی د شرک ذکر دی پکې د بدعات او رسومات ذکر دی پکې چې ځان ته بچ کړي ورعد ګړ پکې دی ګړ ګړ دا دی زواجر تخویف پکې برق بریخ پکې دی نو دا بریخ چې پکې دی د دلایل دي یجعلون اصوابهم فی اذان منافق څه کار کوي منافق د خپل غوږونو کې ګوتې کیدي چې دا قرآن وانه ورما قرآن سو نشي وای نه ورم ولې وانه ورما ځکه دا قرآن په د باندې د تندر په شان دی لګي تندر په شان پې لګي که دا قرآن د په غوږونو باندې ولګېدو نو دا به متاثر شي ایمان به راوړي چې ایمان یې راوړو نو اوس جهاد نه کوي بیا به جهاد کوي اوس پر روژې نه نیولي بیا به روژې نیسي اوس پورې زکات نه ورکو بیا به زکات ورکوي دا احکام مراد اصل کې د احکام شرعي دي د مرګ نه دا په دې غوږونو کې دا ګوتې د تندر د وجه نه په دې وجه باندې ږدي چې مړ نه شم د دې مرګ معنا د احکام شرعیه منل نو که دا احکام شرعیه ومنل دا خو مرګ دی د لپاره اوس پیسې ټولې کور ته راوړي په بنک کې ږدي بیا به دې غریبانو له ورکوي اوس مزې کوي بیا به روژې نیسي اوس په کور کې په آرام دی بیا به جهاد لځي نو دا قرآن اورېدو ته بالکل نه دی تیار او په دې خپل غوږونو کې ګوتې ښودلې دي نو دا مثال د منافق بل بیان شو او کصیب من السماء او کصیب د صیب نه مخکې یو لفظ حذف دی او کذوی صیب یا اصحاب صیب باران والا ځکه باران مثال نه دی د باران والا او مثال چې په باران کې سړی روان دی او کصیب یا مثال دی په شان د باران والا دی من السماء چې دا باران د بره نه ورېږي د وریځنا فيه ظلمات پدې باران کې ظلمات تیری وي ورعد ګړګړ پکې وي وبرق نو بریخ پکې وي یجعلون اگدی داخلکو اصوابعهم سرونا د ګوتو خپل فی اذانهم په خپل غوږونو کې یجعلون معنا مې وکړه اگدی یجعلون معنا ګرځول په هر وخت کې نه دی کول پکار جعل یجعلوا جعلون ګرځول ته هم یو خودل ته هم دلته یجعلون معنا کو یزعون اصوابهم دی
او په فقه کې هم دا مسله بیان ده چې کله مؤذن اذان کوي نو یجعل اصابعه فی اذنه دا به خپل غوتې په دې خپل غوګونو کې دی د جعل معنا کله سړی یاد نه کی او دا معنا غلطه طالبانو ته وکي چې ګرځي به نو بیا په دې اذان کې د باز خلک د اذان کوي د غوګونو د غوتې داسې ګرځي ته وي راته وي پکې دا معنا نه د کول پکار او د خپل غوګونو سم د سره واخیږي نو یجعلون معنا وکي یجعلون جديد خلق اصابعهم غوتې خپلې نو ګوتو خو په وخت کې ناراضي د ګوتو سرونه تی مراد دي اصوابهم د ګوتو سرونه خپل فی اذانهم په خپل غوګونو کې من الصواعق د تندرونو د وجنا نو کتندر را پریوزي سچل وشي مرګ براشي حذر الموت د وجه د یری د مرګنا موت څه ته ویل کېږي نو د مرګ نه خو علماء دوه معنی کړی د مرګ مراد احکام شرعیه دي دویم نمبر دا چې هو میل القلب الى الايمان زړه به ایمان ته مایل شي لکه د مکی مشرکانو هغه په دې باندې پویدل چې ملګرو ته ویل چې لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون د قران ته وګ مګ شور پکې کوي چې بل څه کوم نه وانوري لعلكم تغلبون په دې طریقه باندې بغالب کیږي او کدی قران ته موقع خودو یا مرته نور خلک کینول بیا د استامرګستیانه کوي دا بیا قران یاد کوي نو دا د مکی د مشرکانو طریقه هم وایلک بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير خجي والله محيط بالكافرين الله احاطه کوي د کافرانو نه راګری کافران علماء دا مثال کافر د منافق اعتقادي زکه ده دلته منافق ته الله کافر ویل دی نه منافق اعتقادي کافری والله محيط بالكافرين الله تعالی احاطه کوونکی دی په کافرانو باندې الله کافران راګری